السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو د 12مې میاشت د یو داسې بهترینه او ناشنا وظیفه در سره شریکه کوم چې د قرآن مجید یو کوچنی آیات ده. دا یو آیات وظیفه د جمعې په شپه د جمعرات په ورځ یا د جمعې په ورځ باندې وکړئ. انشاءالله دغه یو آیات وظیفه چې تاسو وکړئ ستاسو په ژوند ستاسو په زندگی کې به بدلون او انقلاب راولي. یعنې دا داسې وظیفه ده چې دا وظیفه وکړئ له هغه نه بعد چې له الله تعالی څخه څه غواړئ الله تعالی یې درکوي. له الله تعالی څخه چې څونه غواړئ الله تعالی یې درکوي. الله ډېر مهربانه ذات ده. بیا خاص کر په دغه میاشت کې چې 12مه ده، په دغه میاشت کې داسې مبارکه هستی دنیا ته راغلی هم ده او تللی هم ده لکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دوستانو یو وار پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ووایاست ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بخیل کس هغه ده چې په کم ځای کې زما نوم یاد کړل سي او دی په ما باندې درود شریف نه ووایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو لہذا دوستانو دا وظیفه که تاسو د جمعرات په ورځ کوئ که په هر جمعرات که دا وظیفه تاسو د جمعې په شپه کوئ که دا وظیفه تاسو د جمعې په ورځ باندې کوئ دا درې بهترین وختونه دي. له هغه نه بعد په نورو ورځو باندې هم کولی سئ، خو دغه درې وختونه چې ما درته وښودل دا ډېر بهترین وختونه دي. په دغه وختو کې الله تعالی و انسان ته هر هغه څه ورکوي چې انسان یې جن وغواړي ځکه چې ورځې ډېرې محترمې او مکرمې دي. یو جمعرات یوه جمعه، خو زه چې درته بهترینه مشوره در کوم تاسو یې د جمعې په شپه باندې وکړئ ځکه چې د جمعې په شپه ډېره د برکت شپه ده. د جمعې شپه ډېره معززه شپه ده، ډېره د قدر شپه ده. په دغه شپه چې تاسو له الله تعالی څخه څه غواړئ الله یې درکوي، چې څونه ځینې غواړئ الله تعالی یې درکوي، کم حاجت غواړئ الله تعالی یې در پوره کوي، کم خواهش لرئ په زړه کې چې هر خواهش وي د دنیا وي که د آخرت وي. داسې نه چې یوازې د آخرت یا یوازې د دنیا نه، د دنیوي حاجتونه دنیوي خواهشات چې جائز وي، ګوري حرام ناروا نه وي. دنیوي خواهشات دنیوي حاجتونه د هم الله در پوره کوي، د آخرت حاجتونه د آخرت خواهشات هم الله در پوره کوي. او آخرت خو مو تاسو ته ټولو مسلمانانو ته معلومه ده چې آخرت کې د انسان غټ خواهش غټ حاجت شی ده چې الله تعالی له ما څخه راضي سي، جنت ته ولاړ سم، د الله تعالی دیدار وکړم او د رسول الله دیدار وکړم. په جنت کې دا خواهش موږ لرو چې مثلا له دوزخ الله تعالی موږ ته نجات راکړي وساتي. نو لہذا دوستانو یو کوچنی آیات ته چې دا آیات دی وقت ضحا واللیل اذا سجا د دغه سورت مبارک چې د قرآن شریف د آخري سپارې د عما یتساءلون په دغه سپاره کې یو سورت ته سورت ضحا ورته وایي. د دغه یو آیات ده ولسوف یعطیک ربک فترضی، معنا دا ده چې زر ده رب ولسوف یعطیک ربک، یعنې د زر ده دربه کې تا ته الله تعالی او ته به راضي سي، یعنې د دربه کې هغه چې ته په هغه باندې له الله تعالی څخه راضي کېږي. موږ خو په هر حال کې له الله تعالی څخه راضي یو، په هر وخت کې شکر باسو، په هر وخت کې د الله تعالی شکر ادا کوو او له الله تعالی څخه راضي یو. خو الله تعالی خدای پاک جل جلاله دی خدای له موږ څخه ټول عمر د قیامت تر ورځې پورې راضي واوسوي. الله تعالی دې له موږ څخه خدای پاک نه ناراضه کوي. الله تعالی دې داسې ورځ پر موږ باندې نه راولي، داسې منټ داسې ساعت داسې ثانیه چې په هغه ثانیه موږ د الله تعالی په نافرماني کې تېروو. نو لہذا دوستانو دا وظیفه که تاسو ما تاسو ته وختونه درته وښودلو، خو چې د جمعې په مبارکه شپه یې وکړئ ډېر بهترین عمل ده. یعنې عمل یې دا ده چې د جمعې په شپه باندې کوئ که هر وخت کوئ، د جمعې په شپه چې کوئ وخت یې داسې ده، مثلا طریقه یې داسې ده کله چې د ماخستن لمونځ وسو د ماخستن د لمانځه نه بعد د کور په کوټه یو کونج کې ورته کښېنئ
او خپل سر لاندې واچوي په توجه او په ښه یقین سره خپل حاجت خپل خواهش په خپل دماغ کې راوګرځوي. یعنې که ستاسو د اولاد حاجت وي، که ستاسو د رشتې حاجت وي، که ستاسو د مال او د دولت حاجت وي، که تاسو د زندګۍ یو بل حاجت وي، د علم څه هر څه وي، نو هغه په خپل ذهن کې راوګرځوئ او دا وظیفه شروع کړئ. اولین تر وظیفې مخکې به تاسو 11 واره درود شریف ووایاست. کم درود؟ دغه اسانه درود چې اللهم صل اللهم بارک ده، دا 11 واره ووایاست، ځکه چې د جمعې په شپه باندې درود شریف ویل بې انتها زیات ثواب لري. که په جمعه په دغه ورځو باندې هم ثواب لري. یو وارې درود شریف چې انسان پر نبی علیه السلام ووایي، پر هغه انسان باندې الله تعالی 10 واره رحمت کوي. یعنې د انسان به دا معناوي دا بې ذهن وي چې له رحمت څخه یوازې دا مراد ده چې الله تعالی هغه انسان ته تر ګناهو ورتېرېږي، الله تعالی هغه انسان ته عفو کوي، الله تعالی هغه انسان ته مثلا جنت ورکوي. له رحمت څخه دا معنا مراد ده چې الله تعالی تر ټولو ګناهو ودرتېرېږي، الله تعالی جنت درکوي، الله تعالی دې له دوزخه ساتي، د الله تعالی له محبوبو بندګانو څخه ګرځي، او الله تعالی په دنیا کې مال او دولت درکوي، الله تعالی په دنیا کې چې ستا کم کارونه خراب و هغه ټول در سموي، الله تعالی په دنیا کې چې ته له کم مشکل مصیبت سره مخ وې له هغو ټولو څخه دې خلاصوي، الله تعالی که ستا په زړه کې کم حاجت وي ته الله ته پیش کړې الله هغه در پوره کوي. له رحمت څخه دا معناوي هم مراد دي. یعنې 10 واره رحمت پر یوه درود شریف ویلو الله در باندې کوي، نو تاسې 11 واره ووایې 119 واره رحمتونه به الله در باندې وکړي. یعنې 11 واره اوله وار درود شریف اللهم صل اللهم بارک، دا درود شریف. له هغه نه بعد دغه آیات ولسوف یعطیک ربک فترضی، دا 240 واره 240 واره داسې دې ووایئ. له هغه نه بعد بیا 11 واره هغه درود شریف ووایه په سر کې چې دې ویلی وي اللهم صل اللهم بارک. که د محبت لپاره کوي پر خوړونکي شي دم که په هغه کس باندې وخوره هغه به ستا محبوب جوړ سي. که د بیماري لپاره کوي پر خوړونکي شي دم که په هغه کس باندې وخوره چې بیماري ختمه سي. او که په ټول کور کې اتفاق او اتحاد غواړي، جګړه مثلا ختمول غواړي، پر اوبو باندې یې دم که هغه اوبه راواخه په هغه اوبو کې یې واچوه کوم چې ستاسو کورنۍ له هغو اوبو څخه څښي، څا ده، ټینکۍ ده، چې هر شی ده په هغه کې واچوه. او له هغه نه بعد مثلا داسې مو که په خپل ځان په خپل ګریوان کې جوف کسي څومره بیماریان وي الله به ختم کړي هغه بیماریان ستاسو. او له هغه نه بعد لاس پورته که دغه درود الله ته پیش که، او دا جمعه مبارکه شپه الله ته پیش که، او دغه مثلا دغه آیات الله ته پیش که، دغه برکت له الله تعالی څخه خپل حاجت وغواړه، که د مال وي که د دولت وي که هر څه وي. دا د جمعې په شپه باندې. او که د جمعرات په ورځ باندې کوئ هم داسې یو مختص ورځ ورته پیدا کړئ، په هر جمعرات چې تاسو کوئ. او که چیرې د جمعې په ورځ یې کوئ، د جمعې په ورځ یې کوئ، بیا تاسو داسې وکړئ د جمعې په ورځ د جمعې له لمانځه نه بعد یې متصل وکړئ. هغسې تعداد مثلا که په مسجد کې یاست که کور کې یاست ویې کوئ. او که په نورو شپو باندې کوئ په نورو شپو هم داسې وکړئ، مثلا د ماخستن له لمانځه نه بعد ماخستن یې کوئ، د ماخستن له لمانځه نه بعد یې وکړئ. دا طریقه ده. نو لهذا دوستانو دا ډېر بهترین عمل ده، ډېره بهترینه وظیفه ده، ډېرو خلکو کړې ده، انشاءالله ضروریات یې ورباندې پوره سوي دي. الله تعالی دې وکړي چې د دې وظیفې په برکت سره الله پاک جل جلاله د هر هغه انسان حاجت پوره کړي چې جایز وي او کوي. الله تعالی دې د هغه هر انسان دعا قبول او مقبوله وګرځوي چې د دې وظیفې کولو نه بعد یې کوي. الله تعالی دې د هر هغه انسان چې په کور کې مشکلات وي، مصیبتونه وي، غمونه وي، دا وظیفه وکړي. د دې وظیفې په برکت سره ربه له خپله عالي درباره یې ورکړه چې ستا په دربار کې دې هېڅ کمي نشته. یا الله ستا په دربار کې دې هېڅ کموالی نه راځي. یا الله دغه چې ته د یو انسان حاجت ورپوره کوې په دې سره نه ستا و دربار ته زیادت راځي نه کموالی راځي. ته ډېر داسې ذات یې مثلا چې د هر څه پوره کوونکی یې له غیبو څخه. یا الله زموږ د ټولو مینهوالو دغه خپل جایز حاجتونه ورپوره کړي.